السلام علیکم دوستانو، هیله کوم چې روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یاست. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری. ما سره پاتې شئ، زه تاسو ته ډېر یو ښه طریقه ښیم څنګه کولی شو چې په انټرنیټ کې په ګوګل کې سرچ کړو او فری فلمونه وګورو بدون د پیسو. او چې انټرنیټ مو تیز وي نو تاسو کولی شئ چې په ګوګل د لارې نه تاسو ایچ ډي هالیوډ بالیوډ فلمونه وګورئ، د انډین او د هر قسم فلمونه، مثلا انډین، امریکایي، مثلا د هر ځایونو. نو تاسو دلته سرچ کوئ، په ګوګل کې راځئ، دلته ولیکئ سوپ ټوډے، نو دلته به سرچ کې ورکړئ، دغه ځای به سرچ کړئ. دلته لیکلي دي سوپ ټوډے واچ فری ایچ ډي مووي، نو دا به سرچ کړئ او دلته به راشئ ویو فول سایټ، نو دلته تاسو فلمونه راځي، دغه دي. تاسو هم کولی شئ دلته سرچ ورکړئ، انډین مووي ورکړئ، دلته خو ټول فلمونه دي. دا زیاتره سایټونو کې په پیسو دي، ولې دغلته فری دي. تاسو کولی شئ د فلمونو نه مزه واخلئ، وګورئ او خپل ساعت مو تیر کړئ. یو شرط دی چې انټرنیټ مو باید های کوالټي او ډیر تیز وي. نو زه غواړم یو فلم دلته پلی کړم، دا نه غواړم پلی کړم، دغه دی، دا زه غواړم اوس وګورم. ښه، ما درته وایي چې دا څو قسطه دی، دا فلم اوس زه پلی کوم. دغه دی، دا فلم انټرنیټ باید یو شرط وي چې انټرنیټ تیز وي. نور ښه کار کوي. ښه دوستانو، ما پرې پراکټس کړی دی ډېر ښه. ایچ ډي فول، که په تلویزیون کې ګورئ، که په موبایل کې ګورئ، کمپیوټر کې ګورئ، هم هر څه کې کار کوي. دغه دی فول کوالټي، دغه دی ښه صاف. ډېره مننه دوستانو، هیله کوم چې خوښ شوی به مې دا زما نظر و. نو تاسو هم کولی شئ د همدغه د لارې نه خپل فلمونه چې کوم فلم مو شوق وي، هندي، امریکایي، تاسو کولی شئ همدغلته یې وګورئ. ډېره مننه، آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. زما چینل ته سره سبسکرایب او لایک او دوستانو سره هم شیر کړئ. ډېره مننه.